او دریم بیت الله. دا درې سیزونه داسې دي چې د دې د حفاظت ذمواري الله پاک په خپله باندې اخیستې ده. بیت الله د ځمکې په مخ باندې اولنی کور دی. ان اول بیت وضع للناس للذي ببکه. او د دې بیت الله د حفاظت ذمواري الله اخیستې ده. که په دنیا کې څوک د بیت الله خلاف راپورته کیږي، د بیت الله ختمول غواړي، کمول غواړي، روانول غواړي، هغه خلق به الله نیست و نابود کی او بیت الله به همیشه آباد وي. ابرهه د حکومت او د اقتدار خاوندو او په بیت الله باندې د حمله اراده کړې وه او په کومو ملکونو چې راته نو د هغې ملکونو خلکو رکاوټ جوړو، هغه به نیست و نابود کړو، دې بیت الله ته را ورسېده. خو چې کله په بیت الله باندې حمله کوله نو د هغې نه مخکې پې واړه واړه مارغان الله را ولېږل. داسې ډلې ډلې مارغان رالل او په هغوی باندې بمباري وکړله. د مسور د دانې عمره یو کاڼې یوې یوې مرغۍ سره درې کاڼې او په هر کافر چې به کاڼې ور وغورځو نو په سر به ورغې، د سر نه به ووته، لاندې چې کوم څاروي باندې دې ناستو که اس دی او که بل شي د هغې نه به ووته، ځمکې ته به لاړ او ځمکه کې به هغه کاڼې ښخ شو او دا په اور باندې تود سیخ چې په اوبو کې واچې سرخ نارې کی، هسې یو سرخ به یې نارې کې او ځمکه کې به غیب شو، نیم ګز کنده به ښکارېده ځمکه کې چې دې ځای کې کاڼې لاندې تللې. نو د ابرهه ټول لښکر الله نیست و نابود کړ او بیت الله آباد پاتې شو. اوس هم بیت الله آباد دی او تر قیامته به آباد دی، ځکه چې د دې د حفاظت ذمواري الله اخیستې ده. او دغه شانته د قرآن د حفاظت ذمواري هم الله اخیستې ده. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. الله وایي موږ قرآن نازل کړی دی او موږ یې د حفاظت ذموار یو. نو تر قیامته قرآن پاک چې څنګه لوح محفوظ کې محفوظ دی، دنیا کې به محفوظ وي. که څوک د قرآن د ختمولو ارادې کوي هغوی به ختم شي، قرآن به محفوظ پاتې وي. او دغه شانته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د ذات او سره د صفاتو د حفاظت ذمواري الله اخیستې ده. نو د پیغمبر علیه السلام ذات مبارک او صفات مبارک به هم تر قیامته محفوظ وي. کافرانو د پیغمبر علیه السلام د وجلو کوششونه کړي دي په هره طریقه. د هجرت نه مخکې د مکې کافرانو میټینګ وکړ او د عرب قبایلو نه یو نوجوان توره په لاس د پیغمبر علیه السلام د کوره به چاپیره ولاړ وي او د سهار مانځه لپاره چې پیغمبر علیه السلام د کوره تشریف راوړي نو د تورو بېواره ګزارونه به پې وکړو. او که خپلوان یې سره مطالبه کوي نو چنده به وکړو، نو خونبها به ورله ورکړو، شتر عمره به اخلاص او قبیله بنو هاشم به رستو ږدي په چا لاسه. دا د ابو جهل تجویز او شیطان تایید وکړ او ابو جهل ته شاباسي ورکړ، ورته یې زما زویه زلمې ځوانې خو دماغ لرې ته زوړه او توره ماله را هم راکې چې کړم زړه ورباندې سوړه. ابلیس او ابو جهل رای یوه شلو د پیغمبر علیه السلام د کوره چاپیره نوجوانان توره په لاس ودرېدل او الله پیغمبر علیه السلام ته حکم وکړ دې ځای نه هجرت وکړه لاړ شه. پیغمبر علیه السلام د کوره بهر راووته، خاوره شګې لاسو مبارکو کې راغشته، د دمې کړله او یو کافر له به په سر خاوره اچوله. ابلیس چې ته خوب نه دی کړی هغه باندې داسې خوب راغی چې خرار یې خته، هغه له هم په سر خاوره واچولو لاړ.
دغه ځای کې د پیغمبر علیه السلام حفاظت الله وکړ او د عرب قبایلو د نوجوانانو د لاسه بچ کړ. مختلف غزوات او جهادونو کې هر قسمه کوشش کفارو وکړ، الله بچ کړ. یهودیانو د چیلې غوښه کې زهر ګډ کړ ورې کړل، د هغې نه الله بچ کړ. ابتدا کې پیغمبر علیه السلام ته صحابه کرامو خپل خدمات پیش کول چې موږ به څوکۍ ته ودرېږو چې ته کافر ګزارو نه کړي. الله آیات راولېږه والله یعصمک من الناس، الله به دې د خلکو نه بچ کوي. نو پیغمبر علیه السلام هغه څوکیدار رخصت کړه چې ته ځه، ستا حاجت ما ته نشته دی او الله زما د حفاظت ذمواري اخیستې ده. هغه کوم ځای چې مسجد نبوي کې به څوکیدار ودرېده، هغه ځای کې اوس یو پیلر باندې لیکل شوي چې دا د څوکیدارۍ ځای دی. خو پیغمبر علیه السلام څوکیدار رخصت که ځکه چې الله ذمواري واخیسته والله یعصمک من الناس. نو یعصمک ستا د ذات حفاظت به هم کوي او ستا د صفاتو حفاظت به هم کوي. نو د پیغمبر علیه السلام صفتونه ډیر دي، خو یو صفت پکې د ختم نبوت هم دی. د دغې ختم نبوت د دې صفت به هم الله حفاظت کوي. او تر قیامت څومره دروغجن خلک راپورته کیږي او د پیغمبرۍ دعوې کوي، هغه ټول خلک به الله نیست و نابود کړي. او څوک چې د هغې ملګرتیا کوي، الله دې ورته هدایت نصیب کړي، او که هدایت یې نه دا به خامخا نیست و نابود کیږي. نو پیغمبر علیه السلام ته الله ښکلې ښکلې صفتونه ورکړي دي. د پیغمبر علیه السلام برابر په کائنات کې څوک شته نه، د پورته خو سوال نه پیدا کیږي، برابر نشته. نو ټول مخلوق د پیغمبر علیه السلام نه په درجه کې ښکته دی، او پیغمبر علیه السلام د تمامو انسانانو سردار. انا سید ولد آدم، پیغمبر علیه السلام فرمایي زه د بني آدمو سردار یم. او چې د بني آدمو سردار دی نو د نور مخلوقاتو په طریق اولا باندې سردار دی. نو ښکلي صفتونه الله ورکړي دي. خدای یې مه ګڼه بېشکه چې بنده دی او نورې کل واړه صفات دي په رښتیا. نو د پیغمبر علیه السلام نه وروستو بل پیغمبر الله پاک نه رالیږي، او ټولو پیغمبرانو نه هم الله پاک وعده اخیستې وه که تاسو موجود وی او نبی آخر زمان صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف راوړي لتؤمنن به ولتنصرنه، خامخا به په ایمان هم راوړی او تعاون امداد به ورسره هم کوي. چې پیغمبران تعاون کوي او امداد ورسره کوي، ایمان پرې راوړي، نو نور مخلوق به خامخا کوي. نو د پیغمبر علیه السلام نه وروسته به بل پیغمبر نه راځي، او که چېرته بل چا دا دعوه وکړله نو د الله د حفاظت هغه ذمواري دا ده چې الله به دې مخلوق کې داسې څوک پیدا کوي چې دغه خلک به جهنم ته رسوي. نو تر اوسه چې څومره خلکو د پیغمبرۍ دعوه کړي دي، هغه ټول شرمناک مرګ باندې مړه شوي دي، ختم شوي دي. کم انسان چې د پیغمبرۍ دعوه کوي الله به شرموي. نو د مرزا چې کم دعوه کړې وه نو دی هم الله شرمولی دی په مختلف طریقو، او د ده چې کم پیروکار اوس دي نو دا به هم الله رسوا کي او الله دې نیست و نابود کي. او دا صفت د پیغمبر علیه السلام د دې چې څنګه الله د حفاظت ذمواري اخیستې انشاء الله دا به وي. او دا مسلمانان دې الله خوشحاله او کامیاب لري چې د ختم نبوت په عقیده باندې هر قسمه قربانۍ ته تیار دي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اليوم مستقبل بلدنا على الإيمان والتقوى ربته، كسبتوا كل علم من أصوله، طريق أحلامكم يبدأ بخطوة من ضحى الأجل حلمه ينوله.